ملګرو دا پیغام در سره شیر کړي. زموږ مسؤلیت دا دی چې پیغام پرېږدو، نور د هغه چا کار دی، الله اله العالمین دی چې دا پیغام در هغه چا پرې ورسېږي چې کوم چا دا په وسه پرې دا مسؤلیت یا د سرحدو مسؤله دی یا وزیر دفاع دی. ای د سرحدو مسؤله، ای وزیر دفاع، د الله په ذات یم قسم د پخوا وختونو ولاړ قسم دیم په الله چې یوه ذره په ذره حساب به د ټولو سره کېږي، خو ستاسو سره به ډېر حساب کېږي. قسم دیم په خدای که د یوه ملک څخه بل په ګران افغانستان ته یو خوارج را اوړي ستاسو سره به حساب کېږي. قسم دیم په خدای چې هر ځای د سرحد سره اوښتی کس یا پټاو کې یا بله کې ستاسو سره به حساب کتاب کېږي. د الله په ذات یم قسم، ای د سرحداتو مسؤله په خدای دیم قسم چې په ګلستان یا په نور ځایو کې پېښور کې دا امپورټ توپکان خرڅېږي، دا به ذره په ذره ستاسو سره حساب کېږي. ته شاهدان به حساب در سره کوي. ولې داسې غفلت روان دی؟ ولې داسې څه روان دي؟ وروره موږ پوهېږو تاسو در موږ ډېر کړېدلي یاست، والله په داسې حالاتو کې چې داسې په پېخر د شپې دربینان امپورټ توپکان کارمولیان نور قسم قسم شیان روان دي خرڅېږي. چې تېره جمعه زما څنګ ته یو کاري مولوي صاحب ناست و، هغه بیا ټلیفون وکړي، هغه ویل دا شواهد دي، ټلیفون یې وکړي. هغه بیا په ټلیفون کې ورته ویل غږ یې په زوره کړی و چې کوم توپک غواړي، امپور غواړي، کارمولۍ غواړي، جریدار غواړي، ساده غواړي. بیا په اخر کې دا ورته ویل چې ته راسه نو دا شی به ته دغه کړي، ته به یې خپله ووینې بیا به دغه سره و. ولې داسې کېږي؟ د خدای په خاطر دا څه روان دي؟ دا څه سړی ویني یو وارې به خاشه پر واچوي چې میا که وروره دا مشران به خبر سي یا به خبر وي. دا څنګه کار روان دی؟ دا څنګه لږ درګه د وروره په پېخر باندې سلاوي را روان دي، شیان را روان دي، خرڅېږي کېږي. په الله په ذات قسم یوه ثانیه خوب د سرحداتو مسؤله، یوه ثانیه خوب ستا دپاره حرام دی په داسې حالاتو کې. ای وزیر دفاع، یوه ثانیه خوب ستا دپاره حرام دی په داسې حالاتو کې. هغه کوم سرحدات چې کومې لارې دغه سوي دي وروره هغه خو ټولو بندې کړي، ټولې حفاظت وکړي. داسې روان دي، دا داسې کیسې دي. 1400 امپورټ توپکان نیول کېږي. د الله ورې ته وګورئ، بیخي ناولده ده. یا قسم په خدای در دې استعفا ورکړي، قسم په خدای ښه ده. در دغه ورځې پر به ستاسو سره حساب شوی در کومه وخته پر چې تاسو استعفا لیکئ، ورکړئ استعفا ورکړئ، یو داسې سړی راولئ چې هغه دغه کار سرته رسولی شي. تاسو څنګه بیدېږئ؟ د ورځې څنګه خوب درځي؟ د شپې څنګه خوب درځي چې په داسې حالاتو کې چې په مازدا و امپورټ توپکان کارملیان مرمیو وروره شیان دي اوري. بیا خلک دا وایي چې وروره تاسو د تاوده ځای نارې وهئ، د تاوده ځای. الحمدلله اوس تاسو هم په تاوده ځای کې یاست، موږ هم په تاوده ځای کې. وروره زموږ وس دغه دی چې یو پیغام پرېږدو، په دې نظام خوا بدېږي. په تېر نظام کې چې چا کومه نیمګړتیا راغلې وای موږ وروره شیرول په دې خاطر چې په خوشحاله کېدلو. په دا نظام کې چې یوه ذره نیمګړتیا وي، قسم په خدای خپل در وسه پرې به کلیر یم، وروره پیغام به پرېږدم هغه چا ته چې وروره هغې در یو چا پر رسولی شي. خوا هم په بدېږي. والله وبالله ثم تالله د الله په ذات یم قسم چې یا د منافقت څه څوک پرېږدي یا د بل شي څه پرېږدي یا بل غرض لري، الله دې وشرمي، الله دې تباه و برباد کړي. صرف په دا خاطر یې پرېږدو چې په دا نظام په دغه خیانت باندې مخوا بدېږي. ای وزیر دفاع مولوي محمد یعقوب صاحب زموږ د سترګو تورې، ای د سرحداتو مسؤله، هر مشره هر وګړی د امارت ته زموږ د سترګو تور دی. مګر والله نیوکه حق لرو. یو مؤمن د بل مؤمن دپاره داسې دی لکه هنداره. موږ به درته وایو چې دغه ځای کې نیمګړتیا ده، دا ځای کې یو ورځ به خاشه پر واچو، بله ورځ موږ څه وکړو؟ آخر راسئ تاسې وګورئ په دا ګلستان کې وروره شیان لیلامیږي، شیان خرڅېږي، وروره په 2 لکه کلدارې امپورټ توپکان په 1,000,000 قسم په الله چې اخیستی دي. که نه منئ ما ته وروره دغه زما لمبر دی، زه پر دا لمبر باندې قسم په خدای ویډیو درته پرېږدم، په ویډیو کال کې قسم په خدای در ښکاره کړم چې دا کارملی توپک دی په دغو نه رانیول شوی. ولې داسې کوئ یاره؟ قسم دیم په الله چې قوم بدېږي. دا د شهیدانو د وینو سره خیانت دی. والله در دغه سړي چې دا سلاوي قاچاقي که هر څوک دی، که هر څوک دی، د هر چا د سترګو تور دی. زه خو خاین بولم، دا مجاهد نه دی، دا خاین دی. در دې چې خپل ښځه وچلوي قسم په خدای دا بهتره ده. تر دې چې خپل مور وچلوي والله چې دا بهتره ده. کوم خلک چې دا بېناموسي کوي چې خپل ښځې چلوي، والله هغه در دې شرف لري. خپل ښځه د شرف لري، خپل ښځه د چلی بس کیسه خلاص. بې ناموسه دی، خدای به سزا ورکړي، بې عزته سړی دی.
دغه چې دغه کار کوي دا سلاوي خرڅوي دا خو د ټولو حق دی، زما هم حق دی، د بل هم حق دی، د کونډې و یتیم هم حق دی، د شهیدانو حق هم دی. ولې داسې کوي یاره؟ دا در وزیر دفاع پرې وزیر دفاع دی یا د سرحدات مسؤل دی، ولې که یا دا عزم وکړه چې یا د شپې یا د ورځې قسم په الله که خوب وکړم. حضرت عمر فاروق خوب نه کوي، ته ولې خوب کوې؟ ته ولې پر سرحدات باندې نه ګرځې؟ وروره ولې که یا استعفا ولې کوي یا د دغه شان کنټرول کوي یا د دا شان حفاظت وکړي. دا پیغام در سره شیر کړي وروره، هر چا چې په امارت خوا بدېږي، هر چا چې په اسلامي نظام خوا بدېږي، وروره دا پیغام در سره شیر کړي. د هر څوک چې د شهیدانو وینو ته وفاداره دی دا پیغام در سره شیر کړي. ګوندې خدای الله مهربانه دی در هغه چا پرې به ورسېږي چې د هغه سړي دا په وسه پرې چې دا شان حفاظت وکړي. والسلام.